یو ورځ زمری ډېر وږی سوی و. هغه ګیدړ ته وویل لاړ شه ما ته خواړه پیدا کړه کنه نو تا به وخورم. صاحبه ما ته لږ وخت راکړه یو خر به درته راولم چې چاره دې پرې وسې. ګیدړ د خره په لټه ووته. کله چې خر ومونده زمری د ځنګله لپاره د نوي پاچا په لټه کې دی. راځه چې تا ور وپېژنم. خر ډېر حیران شو خو د پاچاهۍ په خیالونو کې ډوب شو. لا یا خبرې نوې پیل کړې چې زمری پرې برید وکړ. په سر یې سخت ګزار ورکړ او له خره یې غوږونه پرې کړل. خر په ویره وتښتېده. زمری په غوسه ګیدړ ته وویل همدا اوس خر بیرته ماله راوله کنه نو تا به وخورم. ګیدړ بیا خره پسې لاړه او خر پیدا کړ او خره ته یې وویل ظالمه ولې د ځنګله د پاچا له دربار څخه وتښتېدې؟ کیدای سي پاچا دې کړې دومره ستر مقام دې له لاسه ورکړ. خره وویل ستا چل راته معلوم شو. تا ویل چې پاچا بشم خو هغه غوښتل چې ما وخورې. داسې په سر ووهلم چې غوږونه یې را پرې کړل. ګیدړ وخندل او ویې ویل دا خو ځکه چې غوږونه دې لرې شي او تاج دې پر سر کښېږدي. خر لږ فکر وکړ او ویې ویل هو خبره دې سمه ښکاري. نو دواړه یو ځل بیا زمري ته ولاړل. دا ځل چې خر ورنږدې شو زمري پرې بیا حمله وکړه او لیکه یې ور پرې کړه. خر بیا وتښتېده. زمري بیا ګیدړ ته وویل لاړ شه همدا خر چې هر څنګه وي بیرته یې راوله له ما څنګه. ګیدړ بیا خره پسې ولاړه او د خره پلټونکي سوه خر یې بیا پیدا که او خره ته یې وویل زه دې ډېر ستړی کړم ګرچې ته د پاچاهۍ لایقت لرې خو ولې هر ځل له زمري څخه تښتې؟ خره په ډېره بېعقلانه حالات کې وویل اول وار چې ورغلم زمري زما غوږونه را پرې کړل. دوهم ځل چې ورغلم بیا یې لیکې را پرې کړل. ګیدړ ورته وویل نو ته څنګه د پاچا پر تخت کښېنې چې لیکۍ دې پاته وي د باندې راووځې؟ خره وویل هو دا خبرې دې هم پر ځای ده دا خبرې دې هم منمه. نو دریم ځل له ګیدړ سره زمري ته ورغی خو دا ځل زمري سخت پرې برید وکړ او غاړه یې ور پرې کړه. بیا یې ګیدړ ته وویل د خره پوستکی وباسه او ماغزه یې شړی ځیګر او زړه یې ما ته راوړه. ګیدړ د خره پوستکی وویست خو ماغزه یې خپله وخوړل. کله چې زمري ته ورغی شړی ځیګر او زړه یې وروړ. زمري وپوښتل ماغزه دې څه کړل؟ ګیدړ ورته وویل چې له دې وروسته غوږونه او لیکه یې پرې شوې وه بیا به دریم ځل ستا مخې ته نه وی راغلی. زمري ځواب ورکړ رښتیا دې به ویل. درس د دې ښکلې قصې پیغام دا دی چې هوښیار انسان له لومړۍ تېروتنې زده کړه کوي درس اخلي ناپوه هماغه تېروتنه بیا تکراروي. په خوږو خبرو او درواغجنو ژمنو ژر باور مه کوئ. هره خبره په عقل او فکر وازموئ. هغه څوک چې یو ځل دې دوکه کړي بیا پرې بېځایه باور کول د لوی زیان سبب کیدلی شي. عقل د انسان تر ټولو لویه شتمني ده. څوک چې له خپل عقل څخه کار نه اخلي د نورو د فریب ښکار کیږي. داسو نورو جالبو الهام بخښونکو له فنه ډکو قصو په لیدو سره زموږ چینل روشن کاروان له ځان سره سبسکرایب کړئ.